السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. دوستانو، فاروق اعظم یم. آیا موږ له فرصته ګټه اخیستی سو؟ تېره شنبه 12 لړم 1401 هجري شمسي له امریکا یو پخواني اشنای تلیفون راته وکړ. ویل یې دلته شنبې رخصتي ده، دوستان راټول یو، د وطن خبرې کوو، ستاسې د خیر ذکر وسو. ومو ویل راسئ پوښتنه ورڅه وکړو چې افغانستان کومې خواته روان دی. تاسې خوشبین یاست که بدبین؟ ما فورا ورته وویل خوشبین یم په احتیاط. هغه ویل خوشبین ولې او په احتیاط بیا څنګه؟ تلیفون کې خو ډېر تفصیل نه کېدی، خو لس مې داسې ورته وویله. ما ورته ویل چې 6 پېړۍ پخوا په یورپ کې د عیسوي مذهب پیشوایانو یعنی پاپانو د مستبدو پاچانو سره په لاس یو کولو د عام ولس ژوند ډېر تریخ کړی و. خلکو ته به ویل کېده چې دنیا جیفه و مرداره ده، د دنیا په ګټلو د آخرت بار درنیږي، د دنیا کار دومره په کار دی چې څوک اسې ژوندی پاتې سي او بدن یې دومره توان پیدا کړي چې عبادت وکړي او سبا کلیسا جوړه کړي. واده یې نه تشویقاوه، دا ځکه چې مریم او عیسی علیهم السلام دواړو واده نه و کړی. ویل یې ښځه نجسه ده، ادم علیه السلام له جنته یې غیر راویست، چټله ده، مقدس انجیل ته به لاس نه وروړي، چې نوم یې اخلي حیا دې ورسره وایست، د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت کې دې له کوره لرې وساتل سي چې بیا ملایکې نه ورته راځي. میراث کې حق نه لري. په نجلۍ سبق مه وایست، سترګې او ژبه کوي، سر در څخه اخلي، د حیوان غوندې تر جلو هم باید نیولې وي. خط مه په زده کوئ چې بیا لونډه په پیدا کړي. د ژوند په کارونو کې مشوره د ښځې سره مه کوئ، قطعا چې تاوان کوئ. هغه وخت عیسوي ملایان یا پاپان دومره د خلکو پر ذهن حاکم وه چې د جنت مځکې هم خرڅولې. یو څوک چې به مړ سو، وارث به یې کوښښ کاوه چې خپل یې د عیسی علیه السلام سره په جنت کې وي. پاپ به ورته وویل چې جنت کې عیسی علیه السلام ته نږدې د قبر ځای په دومره روپو دی، د فلاني صحابي سره نږدې په دومره بیا دی. دا نو د مړي د وارث په مادي توان اړه درلوده چې خپل متوفا دوست لپاره یې په جنت کې چیرې او چاته نږدې د قبر ځکه له پاپه رانیولی سوی. بله مهمه موضوع دا وه چې هغه څوک جنتي کېدی چې پاپ ته یې په خپلو ټولو پټو او ښکاره ګناهو اعتراف کړی وی او بخښنه یې غوښتې وی. پاپ ته باید چا خپل پټ رازونه ټول ویلي وی. استغفار له پاپه کېدی، دا ځکه د ګناهونو د بخښنې واک او د جنت کیلي د پاپ سره وه. په دغسې شرایطو کې خلک ډېر په عذاب وه، خو څه یې نه سوه کولی، دا ځکه د مخالفت په صورت کې پاپ د دین په توره واهه چې د مقدس نظام مخالفت کوي. د هغه په لاس کې هم جنت و هم دوزخ و. په دې ترتیب خلکو ډېر خراب ژوند درلودی. 500 کاله پخوا په 1519 کې په جرمني کې یو عیسايي ملا مارټین لوتر فکر وکړي چې پر ولس د دین په نوم دا بېدیني او ظلم موږ ولې کوو؟ موږ ولې خپل اولاد پټې سترګې او ناپوه ساتو؟ موږ ولې د دین په نوم خپله ټولنه فقیره او ناتوانه کوو؟ نو د ښار د لوی کلیسا پر دروازه یې خپل لیکلی اعتراض وځړاوه چې او خلکو، څه چې پاپان تاسو ته وایي دا عیسی علیه السلام نه دي ویلي، دوی دا ټول د ځانه وایي. دا یو بم و چې وچاود
او د دغه سره یو شمېر نور ملایانو هم جرأت پیدا کړي او په اعتراض راپورته شوه. ولس یې ټینګ ملاتړ وکړي. په ټول یورپ کې کلي په کلي جنګونه پیل شوه. ډېرې ونې توی شوې. کلونه دغه خونړي جنګونه دوام پیدا کړي. په میلیونونو خلک مړه شوه. بالاخره میدان باغیانو وګاټه او مذهبي پیشوایان یې په کلیسا پورې محدود کړل. څرنګه چې د خلکو د پاپانو د حکومت نادودې په یاد وې، کلیسا ته د خلکو تګ ورځ په ورځ کمېدی. ځوان ملایان د خپل تیرو مشرانو په اعمالو شرمېده او ځوان نسل ته قناعت نه سو ورکولی. هغوی نه سو تشویقولی چې کلیسا ته ورسي. کرار ځوان نسل له دینه مخ اړاوه او اوس غربي دنیا اکثریت یې بېدینه ده. باغیان چې پر قدرت راغل، هغو د پاپانو خلاف د نر او ښځو پر مخ د علومو دروازې چې تر دې وخته تړلې وې خلاصې کړې. یورپ په سرعت د ژوند په هره برخه کې ترقي وکړه، خو دین ته توجه ورځ په ورځ کمېده او علت یې هم په هغه پخوانی و چې ما ذکر کړي. د پاپانو تبلیغ نور اثر نه کاوه. دا وخت په غربي نړۍ کې سرمایه‌داري نظام د یهودو په ابتکار شکل ونیوی. له یورپ څخه د امریکا نوي بر اعظم ته له دیني او سیاسي استبداد فرار سوي کسانو او پوهانو سرمایه‌داري نظام ته پرمختګ ورکړي. د عصري علومو د پرمختګ په سبب د شلمې پیړۍ په سر کې تقریبا ټوله نړۍ د اروپایي استعمار تر تسلط لاندې وه. اکثریت مسلمانان چې خپلو حاکمانو د فکر او پوهې په لحاظ مفلوج کړي وه، د اروپایانو په قبضه کې راغله. په اسلامي دنیا کې دا وخت د عثماني ترک خلافت په زور کې و، خو د هغوی زور یوازې پر نظامي قوت و چې یورپ یې تهدیداوه. علم ته یې توجه نه وه. قوم یې پسه ساتلی و چې ارام حکومت پر وکړي. د خلافت په نوم په دغه 640 کلنه اوږده موده کې ډېر کم علمي کار وسو او د انساني تمدن سره ډېره کمه مرسته وسوه. یورپ کې صنعتي او فکري انقلاب روان و چې تر ډېره د عباسیانو د مسلمانانو د وخت پر علمي اکتشافاتو بنا او له اندلس یې نقل کړی و. د ژوند په هره برخه کې علمي څېړنې، علمي مدارس او پوهنتونونه د مسلمانانو په اغز اروپایانو پرانستل، اروپایانو موقع ورکړه. خو ترکان له علومو پاته وه. تصور وکړئ، د نړۍ اول پوهنتون د المغرب د فاس په ښار کې د القرویون په نوم چې ما لیدلی دی په 245 هجري چې یا 859 میلادي کې د یوې ښځې فاطمه بنت محمد الفهري لخوا جوړ شو چې دیني او دنیوي علوم دواړه پکښې ویل کېده. 25 کاله وروسته یعنی په 904 میلادي کې په قرطبه کې چې د اسپانیا په جنوب کې یو ښار دی، یو لوی اسلامي پوهنتون جوړ شو. ابن عربي، ابن حزم، ابن رشد، ابن خلدون، ابن بطوطه او ډېر نور نامور اسلامي پوهان له دغو پوهنتونو فارغ شوي دي. له بده مرغه مسلمانانو علومو ته شا کړه. غرب علومو ته مخ کړي چې د هغه په برکت یې محیرالعقول اختراعات وکړه. په ترکیه کې خلک چې د یورپ په دروازه کې پراته وه د غفلت په خوب بیده وه. علم نه تشویق کېدی او د خلافت دربار په عیاشي او فساد کې غرق و. تصور وکړئ کله چې غرب کې برق اختراع سو او کورونه یې روښانه کړه، په ترکیه کې علماو فتوا ورکړه چې برق د کفارو بدعت دی او په رڼا کې یې لمونځ او د قرآن کریم تلاوت روانه دی. هغه وخت عربي نړۍ ټول د عثماني ترک تر تسلط لاندې وه، خو ډېر خوار وه او ډېر بې علمه یې ساتلې وه. اروپایانو چې د دنیوي علومو په برکت یې محیرالعقوله اقتصادي او نظامي ترقي کړې وه، لاسونه عثماني خلافت ته یو کړه او په یوه قوي ضربه یې دا لویه امپراتوري راوپرځول او تر دغه امپراتورۍ لاندې اسلامي هیوادونه چې دوی له پښو غورځولي وه، اروپایي هیوادونو د سایکس پیکو د تړون په اساس په خپلو منځو کې لکه مال غنیمت او پسونه سره وویشل.
د چنګیز لخوا د عباسیانو د خلافت تر سقوط وروسته دا دوهم وار و چې یو اسلامي عظیمه امپراتوري له دننه د شړېدو په سبب له بهره په یوه ضربه راوغورځول سوه. په دې ډول په دنیا کې ټول مسلمانان د خپلو مستبدو او خودخواه حاکمانو په سبب چې دوی له علم او پوهې لري او پسونه ساتلي وه د نورو لخوا مستعمره و ذلیل سوه. د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې په روسیه کې کمونیست انقلاب وسو 1919 میلادي کې او پر نړۍ د غرب مسلطه سرمایه‌داري نظام ته جدي ګواښ متوجه کړ. روسیه کې انقلاب د دین او سرمایه‌دار دشمنانو وکړ. په نړیواله سطحه سرمایه‌داري او کمونیست نظامونه لا سم شکر په شکر سوي نه وه چې په یورپ کې د هټلر او موسولیني فاشیزم را پیدا سو. دلته سرمایه‌دارانو او کمونیستانو چې تر دا وخت یو د بل سرسخت دشمنان وه د هټلر د خطر پر ضد لاسونه سره یو کړل. خو نړۍ جنګ وسو. 55 میلیونه انسانان پکښې مړه سوه. په نتیجه کې هټلر مات سو او دنیا دوه قطبي سوه. سرمایه‌داري نظام او کمونیزم چې د یوه په سر کې امریکا او د بل په سر کې شوروي وو. دوهم نړیوال جنگ غربي استعمارګر هیوادونه ډېر کمزور کړ چې په نتیجه کې یو زیات شمیر هیوادونه په هغو کې شامل اسلامي هیوادونه د استعمار له چنګ آزاد سول. خو له بده مرغه اکثره یې بیا د داخلي استبداد ښکار سوه. کمونیزم چې په روسیه کې څه ساه واخیسته یو څه ارام یې وموند پر ګاونډي افغانستان یې حمله وکړه. افغان مسلمان ولس مقاومت وکړ. په نتیجه کې نړیوال کمونیزم د افغان مجاهدینو یا په بل عبارت د اسلام له لاسه داسې ماته وخوړه چې ایډیالوژي یې ختمه او جغرافیه یې دړیوړې سوه. متاسفانه حالات داسې وه چې د جهاد مشران ونه کړی سو چې د افغان ولس سرشار احساسات ښه مدیریت کړي. نو ځکه له دغه عظیمې فتحې موږ مناسبه ګټه پورته نه کړی سوه. موږ په مصیبتونو کې پاتې سو. دنیا یو قطبي سوه او یوازې امریکا نړیوال نظام جوړاوه. مغروره امریکا چې پرون د روس په خلاف د افغانانو ملګرې وه په 2001 میلادي کې پر افغانستان حمله وکړه. خو د افغانانو د سخت مقاومت په نتیجه کې شرمېدلې ماته وخوړه. اسلام بیا بریالی سو. دا وار داسې معجزه اصا بریالی سو چې د امریکا په ماته کې د هیڅ بل غټ طاقت مرسته د افغان مجاهد ولس سره نه وه. دوستانو په دې ډول عیسویت، فاشیزم، کمونیزم او سرمایه‌داري نظامونه ټول یو په بل پسې لږ ډېر وځبل سوه. مسلمانان د خپلې راسخې عقیدې په برکت هر وارې کامیاب راووتل. اوس اسلام په ټوله دنیا کې یو ژوندی دین دی چې خلک ورته د ناجي په حیث امید لري. خو دښمنان یې هم کم نه دي. اوس د دنیا د خلکو افغانانو ته سترګې دي چې په دغه ناارامه دنیا کې د سکون مرسته ورسره وکړي. اوس چې په افغانستان کې زموږ د مجاهد ولس د بېساري قربانیو په نتیجه کې د دیني علمای کرامو حکومت دی، هم طلایي فرصت لرو او هم د یو لوی ازمایښت سره مخ یو. فرصت لرو چې خپل زخمونه پټي کړو، وطن جوړ کړو، په نړۍ کې د اسلام تللی مجد بیا را ژوندی کړو، د مظلومانو لاسنیوی وکړو او تر دې وروسته مسلمانانو ته د نړیوال نظام په جوړولو او تنظیم کې متناسبه ونډه وګټو. خو دا ټول هغه وخت کېدای شي چې موږ اول ځان جوړ کړو، له تاریخه یې زده کړو، زموږ په نږدې او لرې ګاونډ کې د ملتونو عروج او نزول ته په غور وګورو او عبرت ورڅخه واخلو. خپل زار حالت ته هم ښه ځیر سو چې پر زموږ هر څو کاله ولې یو شرموش لوی طاقت حمله کوي، په وینو مو ولړي او زخمي مو پرېږدي. بیا بل طاقت چې وګوري موږ پسونه یو او خوړلی مو سي حمله را باندې وکړي او بیا مو په داسې حال کې په وینو کې لړۍ پرېږدي چې تېر زخمونه مو هم لا نوي سره ورغلي. موږ هر وارې د عقیدې په زور په جنګ ګټو، خو حکومت او خپل کور نسو جوړولی. دا ولې؟ د دې جواب دوستانو ساده دی. یو دا چې
اقتدار داسې نشه لري چې اکثره زموږ مشران مغرور، مستبد او خودخواکي. هغه ملت هیر کی چې دوی ته یې په سختیو کې پناه او لاس ورکړی و. دوهم دا چې حکومت علم، پوهه، حکمت او درایت غواړي. موږ د تاریخ په حکم نه یوازې په دغه کې کمزور یو، بلکې د زړه له اخلاصه کوښښ هم نه ورته کوو چې د حکومتولۍ پوهه حاصله کړو. دریم دا چې زموږ د وطن دوستۍ تربیه متاسفانه دومره قوي نه ده چې د وطن ګټې پر شخصي خواهشاتو مقدمې وګڼو. زموږ لوی مصیبت دا دی چې هر حکومت مو په پسه او ړوند کون رعایت خوښ دی. زما یقین دی دوستانو، د اسلامي امارت مشران ټول دغو نزاکتو ته متوجه دي او تاریخ یې په غور مطالعه کړی دی. نه غواړي د تیرو مستبدو حکومتونو په شان خپل رعایت پسونه او په تاریخه کې وساتي. زما دا هم یقین دی چې په دې هم پوهیږي چې زموږ دشمنان غواړي اسلامي امارت خدای مکه ناکام او سرنوشت د عیسوي ملایانو سي. زموږ تیر تاریخ دا ښوولې ده چې ځینې وختونه په حاکمه طبقه کې یو شمېر متنفذو، سرناخلاصو، سختګیرو او افراطي ملګرو چې فقها ورته غلات وایي په دوستۍ کې نظام ته ډېر تاوان رسولی دی. قرآن کریم په دین کې له غلو او سختګیرۍ موږ شدیداً منع کړي یو. لا تغلو فی دینکم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سختګیرۍ کې زموږ د بربادۍ راته ویلي دي. ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم. خبردار، په دین کې له سختګیرۍ څخه تر تاسې د مخه قومونه هلاک سوه چې په دین کې سختګیري کول. اسلام کې تیسیر او اساني ده، تعسیر او سختي نشته. راتلونکي ته زیری دی، بشارت او امید دی، تنفر او کرکه نشته. که چیرې اوس په امارت کې سرناخلاصې او غلات وي، که چیرې وي چې د امارت او ملت مصلحتونه په نظر کې نه نیسي، هغوی باید پوه کړه سي چې که خدای مکه دا نظام ناکامه کیږي، یوه لویه فاجعه ده چې ابعاد یې ډېر وسیع دي. بیا نو خلک دا قناعت رسیږي چې مسلمانان یو کامیاب حکومت نسي جوړولی. دوی د حکومت کولو نه دي، همدا د ذلت ژوند د دوی په تقدیر کې لیکلی دی. البته اسلام نه ختمیږي، ساتونکی الله جل شانه دی، خو د دین په نوم مبارزه به بیا هیڅ اسانه نه وي. الله پاک به هغو کسانو ته هم د دوی د جبن او قلبي فساد سزا ورکوي چې د سرناخلاصو او غلاتو خرابي ویني خو له ویر او لالچ اواز نه چکوي. دا کسان د غلاتو مرستیالان دي او د نظام په تصعیف کې شریک او مجرمان. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. د نظام په قیادت کې له یوې خوا د دغسې سرناخلاصو او سختګیرو او له بلې خوا د ډارونو او لالچو خلکو موجودیت نظام له دننه شړوي. باید متوجه اوسو خدای مکړه امارت د دغسې یو حالت سره مخ سي. دوستانو، افغانانو ته اوس یو ذهبي فرصت په لاس ورغلی دی. راځئ ټول دا فرصت غنیمت وګڼو، د الله جل عز وجل شکر ادا کړو، له فرصت استفاده وکړو، په علم او حکمت، په خلوص نیت او ټول په ګډه دا کښتۍ د نجات ساحل ته ورسوو. الله عز وجل دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.